دا په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړی شوی 350 بستریز روغتون دی، خو اوس یوازې 50 بستره لري. دلته په تیره یوه میاشت کې د کرونا د 60 ناروغانو درملنه سوې ده. په کندهار کې روغتیایي چارواکو ویلي وو چې د دې ولایت 80 سلنه اوسېدونکي په کرونا اخته دي، خو له 3 میلیونه نفوس څخه یوازې 14,000 کسان لابراتوار ته ورغلي دي. دا په کندهار کې د سویلي حوزې په کچه د کرونا ناروغانو د تشخیص یوازینی لابراتوار دی. په لومړیو کې د امکاناتو د نشتوالي له امله په ورځو تړلی و، خو له تیرو 2 میاشتو راهیسې یې خدمات نه دي ځنډېدلي. ځینې وختونه داسې و چې یو ځلې د ټول افغانستان په سطحه چې کومې ستونزې منځته راتللې هغه دا و چې ځینې وختونه موږ د مواد د کمښت سره مخ کېدلو، یعنې په تیرو 2 میاشتو کې موږ په دې باره کې هېڅ د مواد د کمښت سره نه مخ سوي او زموږ مواد پرسته او فعاله دی لابراتوار. له لوی سره په دغه ولایت کې پر کرونا بې باوري او د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ډیری په کرونا اخته ناروغان روغتونونو ته هم د تګ لپاره زړه نه ښه کوي. هغه مریضان چې موږ په واټ کې لرو، تاسو نږدې نه خبرې ورسره وکړئ چې د دوی تداوي د دوی دپاره هغه امکانات چې لازمه واوسیږي، د ډوډۍ او د نظافت او د ډاکټر موجودیت، د دوا موجودیت، د نرس موجودیت، یو ښه فضا، صحي تعلیمات، دا اوس ټول شیان په نظر کې ورته نیول شوي دي او ټول عملا ورته کېږي انشاءالله الرحمن. په کندهار کې تر 1400 ډیرې د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا له دې جملې څخه نږدې 1000 کسان یې بیرته روغ شوي دي. اوله خو به هېڅ مې سر نه خلاصېدی، اوس خو شکر د خدای راضي یم، اوس ښه جوړ یم، اوس د ځګره څه ډېره په عذاب یم، د ګلو څه ډېر په عذاب، نو شکر دې روغ یم. نن اومه اتمه ورځ ده، زه الحمدلله اوس په 100% جوړ یم. زما ورور پرونه وړ موږ خوندور برابر جوړ سو، هغه ولاړې مور مې د تقریبا د 40% دغه اکسیجن سه اوس تقریبا 85 ته رسېدلې دي. یو د ټیسټ یو څه مشکل شته، د معاینه سمپل چې اخلي څوک وایي دا 15 ورځ بعد راځي، څوک وایي 6 ورځ بعد راځي. د هغو څه انتظار و چې اوس کله راسي کله نه راسي، مثبت دی منفي دی، د هغو څه تشویش لرو. د افغانستان د روغتیا وزارت مني چې ستونزې شته، خو وایي د کار د ښه والي ترڅنګ پر دې هم پام کوي چې د کرونا د 2مې احتمالي څپې لپاره پوره چمتووالی ونیسي. دې وزارت ویلي و چې د هیواد ډیری وګړو لا له وړاندې کرونا تیره کړې ده. خپله د کرونا سیر هم مخ پر کښته کېدو باندې دي، نو کېدای شي که چیرې 2مه څپه د کرونا چې موږ احتمالا داسې پیشبیني کوو چې کېدای شي 2مه څپه راسي، د عامې روغتیا ریاست او په مجموع کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هڅه کې دی چې د هغه دپاره لازم چمتووالی ولري. حکومت په کندهار او نور افغانستان کې د کرونا په پلمه په لګول شویو پیسو کې د فساد او درغلۍ له امله په روغتیایي چوکاټ کې ځینې بدلونونه راوستل، خو د ډیرو لپاره دا ډول بدلون یوازې نمایشي او سمبولیکه چاره ښکاري.